شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا بتلاوته روحي تسمو بتدبره عقلي ينمو بتلاوته روحي تسمو بتدبره هر څه نه مخکې تاسو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تحفه دا وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یقینا چې موږ او تاسو باندې رب العالمین په دې دور کې د فتنو په دور کې د الله پیغمبر فرمایي یو سړی به سهار پاسې مؤمن به ماښام به کافر بشي، یو سړی به ماښام مؤمن سهار به کافري. داسې یو زمانه به په دې خلکو باندې راشي. هماغه زمانه ده یو سړی وګوري دنیا دی یو معمولی سامان د پاره او ښکلا د پاره هغه د ایمان خصله او شروع دی، او په دې دور کې او په دې حالاتو کې الله تعالی په موږ او تاسو باندې رحم دا کړی دی چې دا زموږ او تاسو کمال نه دی چې نن د الله تعالی په کور کې موږ او تاسو راجمع شوي، بلکې رب العالمین زموږ او تاسو په ټولنه کې دا مینه واچوله او الله تعالی زموږ او تاسو بدن کې دا حرکات پیدا کړو چې د رب العالمین دې کور ته د الله په توفیق باندې راولو او الله موږ راوستو. نو دا نعمت د رب العالمین د خوان دی، والله تعالی دغه شان ته دا نعمت چې موږ ته راکړی دی نعمت قدر پکار دی. دا وایي چې وړه خبره هم د خوږو ماشومانو چې تاسو نن دلته راجمع شوي یاست په دې جومات کې ناست یاست. جومات معنا دا د الله کور دی، دا د الله رب العالمین کور دی او دلته به هر هغه سړی راځي چې الله یې راوغواړي. که په یو کلي او په منطقه کې او په یو ملک کې د یو خان او د ملک د باچا کور او د باچا دیرۍ هلته هر سړی نشي ورتلی تر هغې پورې چې باچا ورته اجازه نه کړې، باچا را بللی نه، باچا ورته دعوت نه ورکړی، ملک ورته دعوت نه ورکړی، هلته هر څوک نشي تللی. نو ګلالو ماشومانو ګوره دا خبره یاد ساتئ چې په موږ او تاسو باندې خصوصا په تاسو باندې د الله تعالی دا یو عظیم احسان دی چې غرمه م راولي او د مازدیګره پورې دا وخت دا ور د الله تعالی په کتاب کې ستاسو مصروف تیر شي. د رب العالمین کتاب اړول هغه یادول او هغه دغه شان ته د هغې سره مینه محبت ساتل د دغې مور او پلار دپاره څومره خوشبختي ده. د هغوی وسلم فرمایي وي هغه انسان هغه مؤمن مسلمان چې هغه د قرآن حافظي، د الله پیغمبر فرمایي د قرآن حافظ چې کومه درجه ده خو پرېږده وه رب العالمین به د دغې اولاد په سر باندې چې د مور او پلار د اولاد د قرآن ته کېنولی دی، مور او پلار باعث دي شوي دي چې د اولاد د یو قاري صاحب سره کېنوي، یو مدرسه کې داخل کړي د دې په خاطر باندې چې د الله د کتاب تر دغه شان هغه د مینې په خاطر باندې د الله د کتاب د یادولو په خاطر باندې دغه مور او پلار ته به رب العالمین د ورځ په قیامت باندې د قیامت هغه ورځ ده ابراهیم علیه السلام به ګونګو باندې یا الله یا الله لا اسألك اليوم الا نفسي، یا الله نن چې کومه سختي ده او ګرمي ده الله تعالی کوم مشکل وخت دی د هیڅ چا سوال نه کوم چې د ځان سوال نه کوم چې ما بچ کا. عیسی علیه السلام به هغه به ګونګو باندې او هغه به الله ته چې یا الله لا اسألك اليوم الا نفسي، یا الله صرف نن د تا نه د خپل ځان سوال کوم. داسې ورځ دغه صاحب د قرآن لستونکي د قرآن حافظ د هغې مور او پلار ته به رب العالمین د عزت د کرامت او دغه شان ته د هغوی د قدردانۍ دپاره چې آفرین دې په تا باندې پلاره، آفرین دې په تا باندې مورې چې تا دا بچی صرف قرآن ته کېنولی. ګوره مور پلار تکلیف هم تېر کړی دی، تکلیف اولاد تېر کړی، یادول او هغه دغه شان ته په ذهن کې کېنول او هغه په ژبه باندې تکرارول، ځان بې خوبه کول، ځان ستړی کول، په دې جومات کې ګرمۍ ته کېناستل او کله بجلي ځه او کله راځه، دا سختې دې اولاد تېرې کړي. مور پلار صرف بوتلی دی او د قاري صاحب سره کېنولی دی. الله تعالی به د دغې د قرآن په وجه باندې د اولاد د قرآن په وجه باندې الله تعالی به مور پلار ته د عزت د قدردانۍ هغه تاج په سر کې د الله پیغمبر فرمایي ضوءه کضوء الشمس، د الله پیغمبر فرمایي د دې تاج هغه فرقه، د دې تاج هغه لمعات، د دې تاج هغه دغه شان ته پلقېدل چې هغه برېښنا ډېره زیاته ده، د هغه شعاوې ډېرې زیاتې دي، دغه شان ته به د عزت هغه تاج رب العالمین هغه مور او پلار ته په سر کړي. الله تعالی زموږ او ستاسو میندو پلارانو ته الله تعالی د هغې عزت هغه تاج په سر کړي. الله تعالی زموږ او ستاسو دنیا د محبت نه وساتي، د دنیا د هر قسم دین الله تعالی زموږ او ستاسو حفاظت وکړي. دا کوم آیات چې ما مخکې ولوستو
قرآن بارکی دیر بشمار آیتونه دی اللہ تعالی په کتاب کی بار بار اللہ صفت کئی قسم سر اللہ ویشی قرآن دیسی کتاب دے دیسی کتاب دے دیت اللہ تعالی فرمائی زما دی دستورو پتک زیر باندی چی دا بکی پریوزی پتک زیر اللہ فرمائی زما قسمی او اللہ بیوگر وإنه لقسم لو تعلمون عظیم ومنانو غدون کلاو کئی دا قسم جس کوم دا دیر لی قسم دے اللہ تعظیم دے دیر لی قسم دے دیر اچت قسم دے دیر اچت شان والا قسم دے اللہ قسم بکما خبر کئی منگو تاو چی کما خلق قسم کو دسی غٹ کار باندے قسم کو دسی غٹ خبر باندے قسم کو اللہ چی قرآن کی دا قسم کی چی دستور پر زیر دی زمان قسمی او دا قسم دیر اچت قسم دے دیر لی قسم دے اللہ قسم پر دیو خبر کئی انہو لقرآن کریم اللہ تعالی دی کتابی مبارکی ہوئی دی قرآن مبارکی ہوئی گورا دا دیر عزت من کتاب دے دا دیر اچت شان والا کتاب دے دا پا اللہ من دیر گران کتاب دے دا اللہ دیر خوخ کتاب دے دا گورا عزت من کتاب دے یعنی کہ یو حدیث ہم دی فضلت بارکی نوے تا قرآن پہ یو آیات کن تذکرہ دا قرآن نوے دقا خبر بس تے رب العالمین عظیم ذات تے قسم تا ضرورت لری اگا بین قسم کئی خبر مانے قسم کئی انہو لقرآن کریم اللہ فرمائے یقینا دا کتاب دا حروف رچی جوڑ لے دا اوراق رچی جوڑ لے دا تورو ٹکو رچی جوڑ لے اللہ فرمائے دا دیر بے عزت والا کتاب دے دا دیر قدرمند کتاب دے اللہ تعالیٰ دا خلق عزت ورکی چکم نور افلا سر پکور کی دا احساسی چی زما بچے دا قرآن حافظ شی زما بچے دا قرآن یادون کیا جوڑ شی زما بچے دا قرآن سر من محبتی علماء فرمائی غالبا عبداللہ بن مسعود وی من احب القرآن فهو يحب الله ورسوله اے خمومنان مسلمانانو چوک چی دا قرآن سر من کئی چاچی دا قرآن سر من اعلانو کو یقینا دی شرید اللہ دا رسول سر یقینا من دا چاچی دا قرآن سر نالگی دا چا بچے چی قرآن نلی دا چاچی دا قرآن سر نستل زندگی نشتا دے تسا ہر یو 15 منٹ درسون تا وقت نور کئی لما خسن یو 15 منٹ درسون تا وقت نور کئی دنیا کی خلو دنیا کی لاسونا دنیا کی ذلو دنیا کی سترگی دنیا کی غزونا تو دنیا پر سر ضرور سر امرانا تو دنیا پر سر پلا سر امرانا تو دنیا پر سر خپلوانو سر امرانا تو دنیا پر سر گاونڈیانو سر امرانا خوشا دا اللہ تعالی دا کتاب بانی نمونکو ولی زما بچے قرآن نوی دا اللہ دا عبداللہ بن مسعود وی من احب القرآن فهو يحب الله ورسوله چاچی دا قرآن دا محبت اعلانو کو دا محبت اعلان دے چنن دا دری معصومان دا قرآن ختم کئی ساسر محبت اعلان دے کہ تاسو دل تناس تیستی او دا اللہ کتاب لرازی او دا قاری سکتر وقت روی دا محبت اعلان دے دا دلیل دا بدی خبر باندی چستاسو دا اللہ و دا رسول سرا منی آغا رشتنی کردا ستاسو مین دو پلرونو آغا دا اللہ و دا رسول سرا منی واقعا رشتنی کردا دیر خلق دا دعوی کی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا الله د وحدانیت دعوکم دا الله د وحدانیت د شانتا گواهی ورکوم چې الله د بندګۍ متحد ذات دی دا الله پیغمبر دا د الله رسول او دا د الله بنده دی ډیر خلک دا دعوی کوي او تاسو ډیر خلک ګوره د قران سره تعلق نشته او قران باندې عمل نشته دی بچي به قران ته نکي لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير کاش کې موږ دنیا کې قران باندې غوږونه اورېدلې وي کاش کې موږ دنیا کې به قران ځان پوي کړی جدي په مسلو باندې خبر شوی جدي ترجمه او تفسیر یاد کړی مولوی صاحبانو تناسوي د قران قاریانو تناسوي ته تراو کې ولاوي چې بل وی کاش کې موږ دا قران اورېدلې ما كنا في اصحاب السعير دا الله دی کتاب خبره ده جهنم من بداوي نن به موږ جهنم د ګرم ورته راغلي نن به جهنم خشاک من موجود شوی نن به جهنم د لرګي من موجود شوی ګلار مشمانو د خبره مقصد دا دی کله قران نو وخت کو قران من انسان قربان کو یقینا من د قران سره وکړه والله العظیم الله بدل عزت درکې الله بمشان ترانی دی کی د الله پر رحمتونو کې به داخل شي الله تعالی به رحمتونه به تاسو باندې راووري او کچرته د قران نه جدا شوي چرته قران ته د خپل سینې کولاو نکړي چرته قران ته دا وخت ورنکو وګونم قران ته کولاو نکړو دا ګرمه یخنین د الله د کتاب دی یادول د پاره تیر نکړي اے مور افلارا کته د خپل بچي قران سره
نه وستو تا د خپل بچی د الله کتاب ته کېننو پیسې خو ګران چا سره شته ټرمپ سره د ما او تا نه ډېرې زیاتې دي ایلان ماسک سره ډېرې زیاتې دي د کافرو سره ډېرې زیاتې دي خو الله تعالی د هغوی باره کې وایي اولئک هم شر البریه دا کافران دا د الله د توحید منکرین دا د الله د پیغمبر د رسالت منکرین دا په ټولو مخلوقاتو کې بدترین مخلوق دی مؤمنانو باره کې الله وایي چې قرآن سره مینې د قرآن سره تعلق وي د الله توحید مني د الله پیغمبر مني الله فرمایي اولئک هم خیر البریه دا مؤمنان مسلمانان که پیسې مو سره نشته دی د دنیا هغه زمکه مسره نشته دی د دنیا منصبونه مسره نشته دی خدای الله تعالی فرمایي اولئک هم خیر البریه دا مؤمنان دا د قرآن لوستونکي دا د قرآن شاګردان دا د الله د توحید د مینې والا دا د پیغمبر سره د مینې ګرمینده نو الله تعالی دې خبره موږ تاسو ټول مستحق جوړ کړي الله تعالی موږ تاسو ټول راضي شي دا درې ماشومان چې قرآن ختم دي تاسو د نور ځان کې احساس پیدا کړئ ښا دین کې عزت کوي ګوره چې عزت نه کوي دا پلان کې الله مړ کې دې مته مرګ نه الګا دا بچ پلان کې چې قرآن نن د قرآن ختم دی بایزن دا ختم وکما لارم بایدا دې کې د پلان کې د بچ ختم دی بایزما بچم دا ختم کی ځان له ختم ګرنی کېږي چې بس نه سپینې کپڑے واچولې سپینې ډوبې بسرلې او ختم دی مور خپلم دا پکار دا چې بچي نظارت وکړي دا بچي نه کباړي نشي دا بچي نه خراب نشي بچي نه نشي نشي بچي چې کوم کتاب له وخت ورکړو یاد کو کتاب له نور ترقی ورکا موږ هم دې ماشومان له سوال کوو چې الله تعالی مزید توفیق ورکړي الله تعالی د قاری سره دا کوشش قبول کړي چې مور خپل دا کوم احساس چې د توفیق د قرآن الله تعالی دا احساس همیشه دا شان د ژوند ولا وساتي کوم مومنان مسلمانانو کې چې احساس د قرآن نشته احساس د الله د دین نشته الله دا احساس له ژوند کې الله توفیق ورکړي الله دې هدایت ورکړي زموږ استاد ټول رب العالمین د قرآن په مزدوري کې تیر کړي د قرآن په خدمت کې د الله تیر کړي د قرآن په عمل کې د الله تعالی تیر کړي وصلی الله علی نبینا محمد الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا بالجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا قارنا في الدنيا وفي القبر مونسا وعلى الصلاة نورا ومن النار حجابا وسترا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وقلوبا خاشعة اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من حر جهنم اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أجرنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم يا قاضي الحاجات فقضي حاجاتنا اللهم يا كاشف المشكلات فاكشف لنا مشكلاتنا اللهم يا كاشف المشكلات فاكشف لنا مشكلاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم كف اسرانا واسر المسلمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب العالمين دستا كتاب تم الناس يا الله لكن كتاب چې قاری صاحب او د ماشومان ختم کو الله چې قبول منظور کا الله تعالی ته په عمل کولو توفیق ورکا الله د دې د سری قرآن علم ته کلاو کا الله تعالی مزید توفیق د قرآن د علم او د عمل ورکا رب العالمین موږ دي حاضر دغه شان د مؤمنانو مسلمانان ټول ته الله تعالی د قرآن مستقه کامل علم مونږ راکا موږ ته کې اخلاص نصیب کا موږ ته مکمل د عمل کولو توفیق راکا رب العالمین موږ ټول ته په داسې حالت کې مر ولا چې الله ته مونږ ناراضي یا الله ته مونږ ناراضي یا الله دنیا او د آخرت تکلیفونو مشقتونو او د امتحاناتو نه وساته یا الله دنیا او د آخرت د فتنو نه وساته یا الله موږ ستاسو په دین کې استعمال کا ستاسو کتاب په خدمت کې موږ استعمال کا یا رب العالمین زمونږ اولادونه زنانا فامیلونه صالحا نیکمل کا یا الله د هر قسم بدعملۍ وساته د نشو تماشو نه وساته رب العالمین زمونږ اولادونو باندې زمونږ سترګې یخې کا زمونږ بدنانو باندې زمونږ سترګې یخې کا اتفاقیر زمونږ نه اوچته کا حوصله په من کې پیدا کا د صبرونو مستحقین جوړ کا یا الله موږ د بے صبرۍ نه وساته یا الله موږ د بد اخلاقۍ نه وساته یا الله ستا کتاب ته واسطه کو الله موږ ستا د رحمتونو جوګه جوړ کا الله موږ ستا کتاب ته واسطه کو الله د محرم نشته الله تعالی موږ ته
وبآخرتي ألقى أماني